ډیر ګرانو ماشومانو سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ خوشاله اوسئ او راغلي اوسئ چې زه نن تاسو ته یوه نوې قصه ووایم. دا قصه د نورو قصو نه توپیر لري. دا یوه حقیقي قصه ده. دا داسې یوه قصه ده چې د ما په یوې ډېرې ګرانه ملګرې په ماشومتوب کې تېره شوې ده او اوس یې لیکلې او د ما ډېره خوښه شوه. غواړم چې تاسو ته هم دا قصه وکړم تر څو د دې نه تاسو ډېرې ښې خبرې زده کړئ. دا قصه د ما د ملګرې د ماشومتوب قصه ده. دا وایي چې د ما قندي پشمک ډېر خوښېده او هره ورځ به یو بابا راته چې موږ یې نوم بابا قندي پشمک به یې ایښی وه. په کوڅه کې به راته او موږ به منډې ورخیستې او د ده نه به د یوې افغانۍ په بدل کې یو دانه قندي پشمک اخیست او ډېر په خوند به م خور. ښه، ډېر ښه، څومره جالبه قصه. د تاسو قندي پشمک خوښېږي؟ حتما مو خوښېږي. د ما هم ډېر زیات په ماشومتوب کې خوښېده او حتی اوس چې غټه یم اوس مې هم خوښېږي. ښه، اوس به ولولو چې نور یې څه لیکلي. خو یوه ورځ د ما سره هیڅ پیسې نه وې چې قندي پشمک واخلم. نو ورو ورو په پټه د مورجانې بوټې ته ور داخله شوم او د دې یو لاکت چې طلایي لاکت و او ډېر ښکلی و د دستمال په منځ کې مې واخیست او په پټه مې راویست او بابا قندي پشمک ته مې ورکړ. هغه د دغه ښکلي لاکت په بدل کې ما ته یو دانه قندي پشمک راکړ. قندي پشمک پې په مزه وخوړ. ډېره مزه یې وکړه. خو یو څو دقیقې تېر نه وي چې د ګاونډي لور د هغه طرفه راغله او ما د قصه ورته وکړه. د ګاونډي د لور سترګې ووتې او راته یې وویل، وی تا دا څه کار کړی؟ تا د طلایي لاکت په بدل کې یو قندي پشمک اخیستی. هغه خو ډېر قیمته وي، هغه خو ډېرې پیسې کېږي. که د مور در باندې خبره شي دا خو د ډېر غلط کار کړی. نو زه ډېره ووېرېدم. ډېره د خپل عمل نه پښیمانه شوم. کور ته ولاړم. هره لحظه مې په غم او په تشویش کې تېرېده. هېڅ خوشحاله نه وم. عین تر دې چې د ما تبه کېده او په هر کنج او په پټ ځای کې به ناسته وم او ورو ورو به مې ژړم تر څو چې د ما نیا راغله. ښه ماشومانو، غوږ خم دی چې څومره د قصه خوږه او څومره مهمه شوه. وګورو چې دغه د ما ګرانې دوست دی چې اوس یوه تکړه یوه ښه استاده ده او غټه شوې او خپله د قصه یې لیکلې خپلې انا جانې ته څه ویلي. ما انا ته منډه ور واخیسته. هغې په غېږ کې ونیوم او راته یې وویل، لور جانې ولې دومره خفه یې؟ ما په ژړا پیل وکړ او ډېر مې وژړل. ورته ومې ویل چې د ما نه داسې یو کار شوی چې اوس زه چاته ویلی هم نشم. ډېره پرې شرمېږم او ډېره ځورېږم. انا مې راته وویل، ووایه زوی جانه، ما ته ووایه چې تا څه کړي. بس له هغې مې دغه قصه ورته وکړه. انا مې موسکه شوه. زه یې په غېږ کې ونیوم او ښکل یې کړم او پس له ډېرو نصیحتونو ما ته یې وویل چې دا لاکت خو طلا لاکت نه و. دا لاکت یو عادي لاکت و د مورجانې دی چې مغه یو قندي پشمک ارزښت یې درلود. خو د تا کار ډېر یو غلط کار و چې دا کار باید نور تکرار نه کړې. په پټه کار غلا ده او دا ډېر ناوړه کار دی چې بل ځل یې تکرار نه کړې او د مورجانې نه دې بښنه وغواړې. ښه ګرانو ماشومانو، قصه خو همدومره وه. خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي او ډېرې خبرې مې زده شوې وي چې تاسو یې خواږه ماشومان هېڅکله داسې کار ونه کړئ چې په پټه د کور نه یا د مکتب نه یا هر ځای چې وي یو شی را واخلئ. په پټه یو کار کړل غلا ده او غلا په اسلام کې منع شوې. موږ تاسو غلا نه کړو. ډېر بد عمل دی او خدای دې موږ نه خفه کېږي او د هر چا یو شی چې موږ په پټه واخلو هغه هم خفه کېږي، خدای هم خفه کېږي او موږ
نه بخي. نو موږ کوشش وکړو چې په ژوند کې هر کار چې کوو مورجان او پلارجانه د خپل مشر ورور خور نه اجازه واخلو او د دوی نه د اجازه پس هر کار چې کوو او هر شي ته چې ضرورت لرو هغه به اخلو. او کله چې پیسې نه لرو نو هیڅ به نه خفه کیږو چې حتما باید زه دغه شی واخلم. یا کله مو چې پیسې پیدا کړې مورجان پلارجان موږ ته راکړې بیا به هغه شی اخلو. نور نو د تاسو قصه ختمه شوه. تر بلې قصې منتظر اوسئ. د خدای پامان.